سلامونه ستړي مه سئ وخت مو په خیر بیا هم د جمعې ورځ عینو مې نه کندهار نو راځئ له خیره سره موږ هم راوتلي یو مازدیګری دی د جمعې نو په تاسو به هم میله وال ووینو چې څه کوي نو راځئ یو ځای د خیره سره ګورو دا هم بس د عینو مینې عمومي دروازه ده نو په دې شاوخوا کې ګرځو دلته میله وال ډېر یې دارې خوا څخه خلک راځي نو لمر هم دا دی په لوېدو دی په پښو به ما ول وګرځېږو شاوخوا په دا موټر کې چندانې څوک نه معلومیږي دا خوراکونه به هم در باندې ووینم او د خلکو ګڼه ګوڼه به هم در باندې ووینم د عمومي دروازې پر شاوخوا باندې ته بیا خاص د خوراکي شیان دي پیرکي دي و ام دي و د ام جوس دی معنا فالوده و دا شیان په دغه ساحه کې دغه دې وینې شورنخود یا چولیسي ځینې خلک ورته وایي دا ټوله د خوراک سامانونه دي دلته دا بیا فکر کوم وریجې خرڅوي او دا بیا شربت دی ټوله خلک ناست دي وینې در باندې وینم څوک شان خوري څوک دغسې ناست دي داسې به وګرځېږو شاوخوا په پښو خو دلته داسې د پښو د ګرځېدلو ځای ځکه نشته چې خلک ټوله ناست دي زونې او دا شیان دي پاپړ دي پر هغه طرف باندې څه سایه وله هلته خلک ډېر ناست دي ورته وګورئ څونه خلک ناست بیخي د حسابولو نه دي نو داسې ده چې خلک ټوله ناست دي او زه ورته ولاړ یم ویډیو ځینې کوم نو هغه ټول راته ګوري وایي دا څه کوي نو دا عمومي ګیټ دا ټیم داسې یي چې په پښو قدم وهل ښه خوند کوي نو بس دا ده چې پر موږ باندې کله چیرې کله را باندې ناوخته شي دا وخت نو داسې خوند کوي چې مقصد داسې یو ساعت قدم ووایه مازدیګر ماښام بیا خوب هم ښه درځي نو عمومي هغه ورزش به دې وي دې طرف کې خلک ډېر ناست دي زه غواړم چې داسې ووځم دلته چې په پښو وګرځېږه بیا ښه خوند کوي په موټر کې سړی ډېر ژر تر تېر شي څومره موټرسایکلان ولاړ دي ورته وګوره منظم ټول دلته ناست دي خلک بس کرار روان دي چې څونه ماښام کېږي او دغو نه ځینې خلک راوځي او ځینې بیا ټوله ورځ ګرځېدلي بس دا وخت بس کور ته ځان رسوي پر دغه نقطه باندې بیروبار زیات دی ووتلمه تر دروازه نه دې چمني کې چندانې څوک نه معلومیږي چې ولې ګرمي ده اصلا ګرمي ده دلته چندانې څوک نه کښېني اوس چې نو بس لمر ولویږي والانو بیا پر دغه ځای هم خلک کښېني لمر خو وینې هغه دی چې په لوېدو دی اوس هم ډېری خلک ناست دي پر هغه طرف څومره موټرسایکلان دي او د هر موټرسایکل یو دوه نفره راغلي هم بس کرار نږدې کېږو غټې دروازې اوس نو د هندوانو سیزن دی هر ځای چې ووینې بس هندواني داسې یو خوندور موسم دی چې مه کوه خبرې دا نو ټوله بس سنیکس کولډ ډرینک او دا شیان خرڅوي دې خواته هم د هندوانو زرنج ولاړ دی نو تقریبا هغه دی لمر ولوېدی ماښام شو فوارې هم ولګېدلې او برق هم راغلی سمه د رانیسم یا خواته یو شی د رانیسم ښه ډېر ښایسته خوند کوي اوله وارې چې دا فوارې او برقونه ولګېږي دلته هم ډېری خلک کښېني پر دې ځای باندې ځای مې هم در باندې لیدلی دی یو وخت دا نو ډېره
غټه فواره ده، ټول خلک دلته راځي دې فوارې ته کښېني. دا خیمې یا برنډې خو مې نو بیخي ډېر در باندې لیدلي، چا چې زما چینل تعقیب کړی هغه به حتمن لیدلی دا ځای، او چا چې نه یې تعقیب کړی نو هغو لپاره دا نه وای دا ځای. دا خیمې دي، بس دا خلک راځي په دوبي باندې تر دې لاندې کښېني، د لمره څخه نیامي. او تر ټولو غټه فواره بیا دغه د پاینومینه کې ډېره پراخه غټه فواره ده. یعنې زه غواړم چې دغسې ولاړ شم د دې مسجد خواته. دا مسجد هم در باندې ووینم، ډېرې ورځې مې نه وو در باندې لیدلی. نو ډېر ښایسته جومات دی، دغه فوارې هم فعاله شوي دي. دغه دی مسجد، ورته وګورئ خوندور دی که نه دی. ښایسته فواره ده، دا هم ته وګورئ. تقریبا ماښام شو نو زه هم راواوښتلم، دا د باغ ساحه ده، په دغه ځای کې یم. بایکونه راغلل. دغه فواره یا چوک هم د افکو کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی، بیخي ډېر خلک ورته راځي، دلته عکسونه اخلي، ناست دي، څه ماشومان دي پر. بله ورځ ماښام دلته راغلم، مخکې یو ځای سمبوسې ولې، نو ډېرې خوندورې سمبوسې ولې. نو اوس به ما زویا ته ویله ما لوبې خورو، یو دانه دانه داسې لږ د وږې احساس کوم، د لوږې. دغه سمبوسې دي نو ځینې راوابې خورو. دغه دي نو سمبوسې مو راواخیستلې چې د یو ځای وخورو. دلته راغلو ودرېدو نو سمبوسې مو راواخیستلې او داسې ګرمې دي ماشاءالله دې ورسره یې داسې ورته وګورئ څنګه سمبوسې دي. زما خوښ شوې. بله ورځ ما دې ته راواخیستلې زویا د یې وږې ول، ما چې خوند وکړ ډېر خوندورې سمبوسې ولې. سړی بیا که یو ورځ وږی وي راځې به. نو دغه دی نن مې نصیب شوی و راغلم. نو بس موږ به سمبوسې وخورو. دا اوس زموږ د جمعې ورځ خدای دې وکړي چې خوند مو ورباندې اخیستی نو تر بیا ښه وخت د الله په امان.